السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو فاروق جان حسیني یم. دا یو کلیپ راته یو ملګري راوړی و 14 اګست په ورځ باندې ډیوټي ده. په یو چوک کې ولاړ دی او یو ماشوم یې راته تپوس کوي. اوس د دې ماشومې چې کوم جواب ورته ورکړی دی ولې دا ویډیو لږ وګورئ بیا پرې خبره کوم. ماشومې دا جنډه په لیپټه چېرته وه؟ دا د امریکې ده، د امریکې دا ما څه وه ها، د امریکې دا ما څه وه ها. آی هاي آی هاي آی هاي که یاري کوم مخ مې تورېږي او که یاري نه کوم ماشومان د لوږې مرینه. دې اوس دې ته چې کوم دی د مذهب او د وطن پالۍ او د دې شیزونو دې ته څه ضرورت دی؟ دې بل ماشوم ته ورته وګوره دا خپیب لی ورسره روان دی. سبا له به ده چې کوم دی د فلسطین وال د اسرائیلو پیزار پخپو کړی او خلک به ورته وایي چې دا دې بد کړي. خپیب لی ګرځه سرتور ګرځه خو چې دغه جنډه دا څنګه ستا دشمن دی؟ زموږ په ذهن کې دا کېږي چې یاره د امریکا زموږ دشمنه ده او دلته چې کوم دی که پام کوئ نو زموږ ټول مشران د ټولو سره نیشنلټي شته د امریکې. یا راشه کنه ګرانه لوپټې پیغلو له واخله، یا راشه کنه ګرانه لوپټې پیغلو له واخله، جنډې خو دې په ټوله پښتونخوا ولګولې. ما سره خو د دې ولې جواب نشته دی، خو که تاسو سره د دې ولې جواب وي که نه نو دا به دې کمنټ کې ولیکئ. یوه خبره واورئ، دا ما ته پته دې له چا ورکړې نه ده، دی راوړې ده خو بس رنګینه لوپټه وه چېرته په کباړ کې اخیستې ده په 100 روپۍ باندې. وس به نه کېږي کباړ هغه سړی ورځي چې هغې وس نه کېږي. نو ځان سره دا خبره یاد وساتئ چې بھئی الله پاک دې زمونږ د وطن زمونږ د پښتنو سپینروبي خلکو حیا وساتي، سپینروبو خلکو د الله پاک حیا وساتي. ځکه چې داسې خلک مې ولیدل چې هغې هغه ارزان وړني هغې راغېستې نو پټې اخیستې کور ته روانې. پوه شوئ؟ نو الله پاک دې زمونږ د ټولو پښتنو خیال وساتي او باقي په خپل چم ګاونډ کې پام وکئ، د دې خلکو لټون وکئ، دې پسې وګرځئ. د هغې نه وړاندې چې هغه غږ وکړي چاته او چغه ووایي چې د هغې نه مخکې موږ هغې ته ځان ورسو. باقي دغه یو څو کسان دي په کرسۍ باندې جنګ دی او لانجه ده، جنډې په ټوله پښتونخوا ولګوي خو دلته پیغلو له څوک لوپټه نه اخلي او خانجي چې راځي دلته د کلي خلک هم وله په زرګونو روپۍ ولګوي. د هغه مزې دي وروره او 5 کاله پس نمبر په نمبر بدلیږي راته او دلته چې کوم دی دغه شان دا نور ناست. خو زه هغه کسانو ته وایم چې غریبه د خانانو د بنګلو رنګ شو مخلې، غریبه د خانانو د بنګلو رنګ شو مخلې، د وینو ورکوي به بیا رنګونه کال بدل شه. او دا ځلې که د کلي خان بابا له دیاړي ورکړه ادې ماله پې واخله کتابونه کال بدل شه. چې دکان په دکان ګرځي دا د چا لور خدایا څومره شو بې وسه د هوا لور. او یا دا چې کور ته وړه ځان له دوا له ښاره راوړه، نن هغې راله له پوزې پېزوان راکړه. بیا هم زما خبرې که په تاسو باندې لګېدلي وي د هغې بخښنه غواړم، خو د سوچ خبره دا ګورئ نه دې ماشومې صرف جنډه په سر کړه، که حالات داسې روانو نو سبا له به کېدی شي دا غریبانان راپاسي او د یو ترقي یافته ملک هغه جنډه په لاس کې ونیسي. ځکه چې دې دغلته مزې کوي او دلته چې کوم دی غریب داسې سوځي. نو کاینډلي مهرباني وکئ دا ویډیو در سره شیر کئ او دا دعاګانې کوو چې الله پاک زمونږ د کم سپینروبي خلک دي دا د الله پاک وساتي. او غریبانان ته دا وایم چې تر څو به مو تیریږي بې ترتیبه زندګي، د خوارو زندګي وي بدنصیبه زندګي. په زور چې د مالدار نه د مزې جنت وانخلي دوزخ به وي په تا باندې غریبه زندګي.